دریو جنکو چې دنه د الک سره د کار وکړو کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای ویډیو را سره مکمل وګورئ زموږ د لپاره فکر ډیر عبرت ده دا چې وکنه چې دا درې جنکې چې د الک به تنګولې دا واقع چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې راغله خو د علاقې نوم موږ نشو اخیستی ځکه چې دا د علاقې نوم بدنامېږي او دې جنکو چې دا ډېرې زیاتې تنګې کړې وې ځکه چې دوی کسبران چې د غالب سره ورسره و نو غالب چې نو څه ډیمانډ کاوه نو دې جنکو چې هغه به ولا مانو دې چې غلط ډیمانډونه به هم کولو او دغه جنکې چې ډېرې زیاتې ستړي شوې دغه دا جنکې چې یو ځلې دوی مشوره وکړه کنه چې د غالب چې موږ راغواړو او دې سره به موږ ملاویږو نو باندې جنکې چې دا ولګېدل او د غالب تاریخ وکړو چې ته غاړه راوړ او دغه ځکه تراشه موږ بس تاسو سره ملاویږو چې کله وته دا خبره وکړه کنه دغه جنکې چې دا وروته او دغه الګ دا غاړه راوستلو او دوی چې نو دوی په غاړه کې کېناستې دا جنکې چې کله چې ډېر غونډې لاړل کنه نو دغه جنکو ته ویل کنه چې راشه دا غاړه ودروا او دلته لګ ودرېږه چې کله ورته ویل چې ودرېږه په دغه ټایم کې چې یو جنۍ رومانچه راواغېستله او دغه هلک پر سر باندې کېښوده او دغه هلک چې مکمل طور باندې ختم کړو چې کله دغه هلک ختم کړو د هغه نه پس دغه جنکۍ چې نو د غاړو نه وتښتېدې کوزې شوې وروسته کې وتښتېدې لاړې ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی یو مختصره سټوري ما تاسو ته بیان کړه نن سبا که تاسو سوچ وکړئ کنه چې کله یو هلک وغواړي کنه پردۍ ښځه به وي کنه هغه غواړي کنه چې دا زما شي او دا چېرته هم نشي کېدی ځکه چې پردۍ ښځه به ښکلي وي پردۍ جینۍ به ښکلي وي نو ته به وایې چې دا زما شي او هغه به ستا کېږي دا بالکل نشي کېدی خاص کر زنانو له پکار چې نن سبا ځان سره خامخا څه څیز ګرځئ چې څوک چې تنګی او هغه چې خپل حفاظت پې په خپله باندې کولی شي که نن سبا تاسو وګورئ کنه خاص کر جنکۍ دي یا د جنۍ تصویر د یو هلک سره ورسره وي نو هغه چې بلیک میل کوي او زه چې په فیسبوک او په ټیک ټاک او په یوټیوب باندې به زه دا شیر کړم او که ته زما سره نه میلاوېږي هغه چې بلیک میل کوي نو دغه وجې نه چې جنکۍ زندګي تباه و برباد شي هغه سره به خامخا بیا میلاوېږي هغه د مجبورۍ نه د هغه کس سره بیا میلاوېږي او نن سبا چې کومه کیسې روانې دي که نه نو خاص کر جنکو له پکار چې ځان سره څه شی ګرځئ نن سبا چې درندګان دي هغه چا په عزت باندې هېڅ حسره نه کوي د خلکو عزتونه چې لیلام کوي ملګرو دا واقع په خیبر پښتونخوا کې راغلی خو زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت د خپل عزتونو ډېر زیات خیال ساتئ خاص کر جنکو له پکار چې نن سبا خو جنکۍ داسې دي چې یو پیر د یو هلک سره خبرې وکړي نو هغه چې ریکارډینګ کې وکړي یا چې تصویر ورته راولېږي هغه جنکۍ بیا چې بلیک میل کوي او په زور سره چې هلکان خبرې کوي په زوره چې هغه ټانګئ او هغه ورته وایي که نه ماته میلاو شئ د هلکان ورته وایي جنکو ته وایي زما سره میلاو شئ که نه زه به ستاسو تصویر او ستا دا ویډیو چې دا به زه شیر کړم په دې وجه باندې چې جنکۍ هغه چې بلیک میل کوي نو چې څومره کسان زما ویډیو ګورئ ضرور یې شیر کړئ خاص کر جنکو له پکار ده چې نن سبا چې ځان سره څه شی خامخا ګرځئ ځکه چې نن سبا څوک د چا په عزت باندې اسره نه کوي د بلې انسان ښځه به ښایسته وي نو ته به وایې چې دا زما شوې نو دا چېرته هم نشي کېدلی دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ